د الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرایلو په وروستیو بریدونو کې 19 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د راپور له مخې اسرایلي یرغلګرو له تیرو 9 اونیو راهیسې غزه کلابنده کړې او پر فلسطینیانو یې هر ډول بشري مرستې بندې کړې دي. غزه کې ډیری بنسټونو د سخت بشري ناورین خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د توکو د کمښت له امله خپلو بشري فعالیتونو ته دوام نشي ورکولی. په دې تړانګه کې د سخت بشري ناورین او لوږې له امله د ماشومانو په شمول ټول فلسطینیان زیانمن او د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د غزې د دولتي رسنیو دفتر وایي چې شاوخوا 290 زره فلسطیني ماشومان د اسرایلو د کلابندۍ او لوږې له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. له دې وړاندې یاد دفتر اعلان کړی و چې د اسرایلو له لوري د غزې د کلابندۍ له پیله تر دې دمه لږ تر لږه 50 فلسطینیانو د لوږې له امله ژوند بایللی. د غزې روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې د اسرایلو یرغلګرو د بریدونو له امله 52,515 فلسطینیان شهیدان شوي او 1,491 نور ټپیان شوي دي.